السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گران دوستانو، نن یو حدیث د صحیح مسلم نه چې په شپږ پنځوسم کتاب کې د ظلم په کتاب کې اولنی حدیث دی. ابو ذر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې الله متعال، الله سبحانه وتعالی ویي، یعنی دا حدیث قدسی دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی نه مستقیما روایت کو، د الله سبحانه وتعالی نه د مخته انتقالی. الله سبحانه وتعالی ته ویي، الله سبحانه وتعالی ویي چې ای د ما بندگانو، ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی او د تاسو په مابین کې مې هم ظلم حرام کړی دی، نو تاسو په یو بل باندې ظلم مه کوئ. ویل چې ای بندگانو، ای د ما بندگانو، الله تعالی ویي تاسو ټول گمراه یې مگر هغه چاته چې زه هدایت ورکم، نو تاسو د ما نه هدایت وغواړئ د څو پورې زه تاسو ته هدایت درکم. بیایي چې ای د ما بندگانو، سبحان الله، الله اکبر، یعنی په هره جمله کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته خطاب کو، ټولو ته، گمراهانو ته، نیکانو ته، صالحینو ته، کفارو ته، مسلمانانو ته، ټولو ته الله تعالی ای د ما بندگانو، تاسو ټول وږي یئ مگر هغه چاته چې زه خوراک و څښاک ورکم، غذا ورکم، نو تاسو د ما نه خوراک و څښاک وغواړئ او غذا وغواړئ، زه به تاسو ته غذا درکم. ای د ما بندگانو، تاسو ټول لوڅ یئ، لباس نه لرئ مگر هغه چاته چې زه لباس ورکم او کالی ورکم، نو تاسو د ما نه کالی وغواړئ، زه به تاسو ته کالی درکم. ای د ما بندگانو، تاسو شپه او ورځ ګناه کوئ، شپه او ورځ خطا کوئ، شپه او ورځ غلطیان کوئ، مگر او زه، الله سبحانه وتعالی، او دا زه یم چې زه د تاسو ټولې ګناه بخښم، دا زه یم چې ټولې ګناه بخښم. ومن یغفر الذنوب الا الله، څوک شته دي غیر د الله نه چې ګناه وبخښي؟ څوک شته؟ نو د ما نه تاسو بخښنه وغواړئ د ګناه، د خپلو غلطیانو، د خپلو خطاوو، د خپلو ګناهو بخښنه تاسو د ما نه وغواړئ، نو زه به تاسو وبخښم، تاسو ګناه به زه وبخښم. ای د ما بندگانو، تاسو توان نه لرئ، تاسو قدرت نه لرئ چې ما ته ضرر ورسوئ، او تاسو ټول قدرت او توان نه لرئ چې ما ته نفر ورسوئ، ګټه ورسوئ، یعنی تاسو دغه توان او دغه قدرت او دغه توانایی نه لرئ چې تاسو ما ته ضرر او نفر ورسوئ. ای د ما بندگانو، ای تاسو اول انسان او آخرین انسان او د تاسو ټول انسانان او ټول جنیات چې د ټول د یوه ښه سړي، یو نیک سړي، فرض د ښه سړی نیک سړي په د ټول انسانانو کې، جنیاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د ده په شان باندې زړه که تاسو ټول زړونه داسې وي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم زړه، دغه ټول داسې نیکوکاره او صالح او تقواداره وی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه د یوه پرهیزګارترین نفر په شان باندې تاسو وی، نو الله سبحانه وتعالی دا د ما په پادشاهۍ کې هیڅ شي نه اضافه کړي، ذره هم د ما په پادشاهۍ کې شي نه اضافه کړي. نو دغه موږ تاسو یو چې د الله د خپل عبادات ته ضرورت لرو، د موږ تاسو یو چې الله سبحانه وتعالی ته ضرورت لرو. الله سبحانه وتعالی غنی دی، صمد دی، عزیز دی، حکیم دی، سبحان الله، حمید دی که موږ عبادت وکړو که ونه کړو، حمید دی. نو دغه موږ تاسو یې چې الله تعالی ته نیاز لرو، ضرورت لرو،
د موږ تاسو چې خپل اعمالو ته خپل نیک اعمالو ته خپل عبادت د خپل المانځه ته د کوم عبادات چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ویل دی وکړي ای موږ د خاطرې ویل دي موږ ضرورت ورته لرو. الله سبحانه وتعالی بیا وی ای د ما بندگانو چې تاسو اول نفر او آخرین نفر تاسو انسانان او جنیات چې دغه ټول داسې وای لکه د یوه فاسق ترین انسان په شکل باندې وای چې د فرعون لکه دغه ټول انس و جن دغه ټول اول انسان نیول تر آخر انسان پورې دا ټول داسې وای لکه فرعون یعنی فاسق ترین نفر په دنیا کې وای تاسو دا رقم وای نو دا د ما د پادشاهۍ هیڅ شی نه کوي ذره هم د ما د پادشاهۍ چی نه کوي. الله اکبر. وی چې ای د ما بندگانو که د تاسو اول نه تا آخر پورې او د تاسو انسانان تاسو انس و جن انسانان و جنیات دغه ټول په یوه غټ میدان کې ودرئ او د ما نه وغواړئ هر هغه شی چې تاسو غواړئ زه به د تاسو ټول غوښتنې پوره کړم ټول شی چې د ما نه غواړئ هغه ټول به زه درکړم او د ما هغه کوم شی چې د ما څه دي د هغو نه به ذره هم شی کم نشي مګر دومره شی به کم شي لکه ستن چې په بحر کې ووایي لکه ستن چې په یوه غټ بحر کې ووایي په اوبو کې ووایي د یوه غټ بحر په اوبو کې ستن ووایي او هغه ستن بیرته پورته کړي د ستن څخه چې څومره اوبه پورته کړي در یعنی هیڅ نه کمي کوم شی چې د ما څه دي الله سبحانه وتعالی هیڅ نه کمي د اسمانونو او د مځکې خزانې د الله سبحانه وتعالی سره بیا الله سبحانه وتعالی وایي چې ای د ما بندگانو کوم شی چې وجود لري کوم شی چې هغه بیا دغه په اساس باندې حساب کتاب کی هغه تاسو اعمال دي ای تاسو کارونه دي چې تاسو یې کوي په دنیا کې الله تعالی زه هغه ثبتوم الله سبحانه وتعالی د خپل ملائکه د طریقه هغه ثبتوي او خپل الله سبحانه وتعالی علیم دی خپل الله سبحانه وتعالی هم خبر دی سمیع او بصیر دی او ملائکه هم لري چې هغه د مو اعمال ثبتوي الله سبحانه وتعالی وی د تاسو کارونه دي د تاسو اعمال دي چې زه هغه ثبتوم او په آخر کې د قیامت په ورځ باندې په آخر کې زه تاسو ته کامله بدله درکوم کامله بدله درکوم که چیرې په تاسو کې چا ښه بدله ولیدله ښه بدله یې ولیدله نو دی دې د الله سبحانه وتعالی حمد و سپاس په ځای کړه د الله سبحانه وتعالی حمد و شکر دې په ځای کړه ځکه چې دا الله سبحانه وتعالی دی چې موږ تاسو ته توفیق راکوي چې موږ یو ښه کار کوو موږ باید د الله سبحانه وتعالی نه کمک وغواړو توفیق وغواړو چې وکړای شو د ده په دین باندې عمل وکړو نیک اعمال وکړو لا حول ولا قوة الا بالله الله سبحانه وتعالی او که چیرې په تاسو کې چا برخلاف ده دو ښې بدلې بده بدلې ولیدله نو هغه دې بیا خپل ځان ملامت کا بل څوک دې بیا نه ملامتوي خپل ځان دې بیا ملامت کا ځکه چې ده نه دې غوښتي ځکه چې ده د الله تعالی نه هدایت نه دی غوښتی ځکه چې ده نه دې غوښتي چې نیک عمل وکړو د خپله انتخاب کړي د بد لیار د خپله انتخاب کړي دي بد اعمال نو باید موږ تاسو خپل اعمالو ته متوجه اوسو او الله اکبر چې موږ تاسو څومره ضعیف یو دا د موږ ضعف ښیي دا د انسانانو د جنیاتو ضعف ښیي او د خالق د رب العالمین هغه عظمت ښیي د الله سبحانه وتعالی عظمت د الله سبحانه وتعالی بزرگی الله اکبر الله سبحانه وتعالی غنی دی او په آخر کې سعید ویلی دی ویل کله چې ابو ادریس خولانی هر کله به چې دا حدیث ویل نو په ده باندې به ډیر تاثیر کړلو په دا ابو ادریس خولانی به دا حدیث ډیر تاثیر کړلو او د ډیر تاثیر نه په دای په ګوندو په مځکه کېناستلو واقعا چې ډیر قوي حدیث دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته عمل په دو باندې راکړو
الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته عمل په دعا کو او دغه دعا کړی شي چې ووایو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. یا الله ما وبخه، په ما باندې رحم وکړه، ما ته هدایت راکړه او ما ته رزق و روزی راکړه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.